یوه افغانه بېوزله نجلۍ چې په ژوندون یې مړه شولله. هغه افغانه نجلۍ چې د خپل د کور د حلالې نفقې پیدا کولو لپاره یې ځان هلک ګرځولی او په یو کافي شاپ کې کار کاوه چې د یو څو کسانو لاسته ور ولوېدله او د ځان د مشهوره کېدو لپاره یې د هغه څخه یوه ویډیو جوړه کړه او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړه او د هغه ژوند یې تباه او برباد کړو. هغه نجلۍ چې په ژوندون یې مړه شولله، هغه کسانو د هغه عزت او هیڅ ته یې هم ونه کتل او د هغه څخه یې ویډیو کړه ترڅو مشهوره شي او په سوشل میډیا یې خپره کړه. زیات افغان ولس هم دې ته غبرګونونه ښودلي دي او له طالبان څخه یې بار بار غوښتنې کړي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغان ولس غبرګونونه. افغان ولس ویلي دي هغه زمونږه بې وسله افغانه خور چې چا ترېنه ویډیو کړې وي باید اسلامي امارت یې په کلکه سزا محکوم کړي. د طالبانو امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده هم یو پیغام یو څه موده مخکې یو بیان کړی و چې پکې ویلي ول ویډیوګانې کول او عکسونه اخیستل حرام دي. هغه وویل حتی که هغه نارینه وي نو د هغه ویډیو او عکس اخیستل حرام دي، باید په کلکه ترې منع وشي. نو دغه کسان یوه بېوزله افغان نجلۍ چې عزتداره ده، ان پړونه هم باید چاته ښکاره نه شي، دوی په سوشل میډیا کې خپره کړه هغه ویډیو چې له ده څخه یې پلوڅ مخ کړې وه او د هغه ژوند سره یې په ښکاره لوبې وکړې او عزت یې ورته تباه کړو. هغه نجلۍ اوس په ژوندون یې مړه ښکاري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. تر بیا خیر چارې.